ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه استاد د محمد لیوال تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله او امید ده چې نوموړی درس به تر پایه سره تعقیب کړئ. لومړی موضوع مو هم د لسم ټولګي د فزیک مضمون درېیمه موضوع ده. د اهمیت وړ رقمونو قاعدې ده چې د اهمیت وړ رقمونو باندې مو تېر درس کې بحث کړی و او تعریف کړی مو. یو ځل بیا لنډ تعریف کولی شو. د اهمیت وړ رقمونو د هغو رقمونو څخه عبارت ده چې د آلې څخه لوستل کېږي او ورسره د ځینو شکمن رقمونه د آلې د کوچنیو اجزاو څخه ترلاسه کولی شو. تر ډېره حده پورې د شکمن رقمونه د آلې څخه لوستل کېدلی نشي، یعنې د هغوی اجزاوې وي. راځو په دې برخه کې د اهمیت وړ رقمونو قاعدې بیانوو چې موږ څنګه کولی شو د اهمیت وړ رقمونه وپېژنو یا څنګه کولی شو د یو عدد د رقمونو شمېر وښیو. د دې لپاره لاندې قاعدې موجودې دي. اوله قاعده داسې ده: بغیر د صفر څخه ټول ارقام د اهمیت وړ دي. دې ته به هم فکر وي. بغیر د صفر څخه ټول ارقام د اهمیت وړ رقمونه دي. د مثال په ډول باندې 4 2 8 3. نوموړی عدد یو څلور رقمي ده. 4 رقمي د اهمیت وړ رقمونه. او یا داسې وایو چې 5 3 0 د اهمیت وړ رقمونو شمېر یې 2 ده. په دې ډول باندې تعریفولی شو. یعنې ځکه مو ویلې په قاعده کې مو ویلې چې بغیر د صفر څخه ټول نور ارقام چې کوم دي دې ته د اهمیت وړ رقمونه ویل کېږي. موږ که کله هم صفرونه درلودل په دې برخه کې نو ویلی شو چې دا د اهمیت وړ رقمونو په برخه کې حسابولی نه شو. ځکه د دې لپاره چې وپوهېږو تر ټولو نه زیات د اهمیت وړ رقم په نوموړي عدد کې 5 ده او تر ټولو نه کم د ارزښت وړ رقم چې مو ده هغه 3 ده. له 3 تر ټولو نه کمترینه ارزښت وړ رقم ده. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې صفرونه د اهمیت وړ رقمونه په دې برخه کې حسابولی نه شو. دویمه قاعده: د اهمیت وړ رقمونو ترمنځ واقع صفرونه د اهمیت وړ رقمونه دي. مثال ورته څنګه ورکولی شو؟ د اهمیت وړ رقمونو ترمنځ کوم صفر واقع سو یا کوم صفرونه واقع سو موږ ورته د اهمیت وړ رقمونه ویلی شو. لکه د مثال په ډول باندې 3408 په نوموړي عدد کې د اهمیت وړ رقمونه 4 دي. ځکه صفر د اهمیت وړ رقمونو په مابین باندې واقع سو نو دې ته د اهمیت وړ رقم ویلی شو. یعنې دا معنا چې نوموړی عدد 4 د اهمیت وړ رقمونه لري. درېیمه قاعده څنګه بیانولی شو؟ د درېیمې قاعدې د بیان لپاره به داسې ووایو چې د یو عدد ښي لوري ته واقع رقم تر ټولو کم ارزښته رقم ده. دا خبره څنګه افاده کولی شو؟ د یو عدد
ښي لوري ته واقع څومره چې موږ په ارقامو کې ښي لوري ته ځو په همغه اندازه باندې د رقمونو ارزښت ورو په ورو باندې کمیږي. نو هر اندازه چې یو عدد ښي لوري ته واقع وي په همغه اندازه باندې ارزښت کمیږي. مثال ورته څنګه ورکولی شو؟ تاسو وګورئ مثلا نوموړی یو عدد مو لیکلی، خو په نوموړي عدد کې تر ټولو نه کم ارزښته رقم مو 5 ده. یعنی معنا دا ده چې موږ که ځینې محاسبې کاروو یا که مو فکر کړی وي په ځینو محاسبو کې کولی سو د نوموړي عدد پر ځای باندې موږ د 5 پر ځای باندې 0 وکاروو. څه معنا او مفهوم؟ مثلا کله چې یو دکاندار څخه خرید کوي یا سودا اجناس اخلي، نو که چیرته یې همدومره افغانۍ شوي وي، احتمال د دې شته چې په دې سودا کې له تا نه دومره افغانۍ واخیستل شي. یعنې د 4895 پر ځای باندې احتمال د دې شته چې 4890 روپۍ افغانۍ واخلي. علت پکې څه دی؟ علت پکې دا ده چې 5 رقم د نور رقمونو په نسبت باندې ارزښت کم ده، نو ځکه یې د پامه غورځولی شي. یو خبره په دې کې بله مهمه دا ده چې په هره اندازه چې محاسبې دقیقې او مهمې وي په همغه اندازه باندې د ارزښت رقمونه زیات او زر له نظر نشي غورځېدلی، او په هره اندازه چې محاسبې دقیقې نه وي او رقمونه یې ارزښت ونه لري، بیا په محاسبو کې ډېر رقمونه د نظر څخه غورځي. لکه د مثال په ډول باندې که چېرته موږ وغواړو چې د یوې لویې ځمکې مساحت پیدا کړو او دا مساحت مو 10,008 متره مربع، نو دغه 8 متره مربع د نظر کې نه نیول کېږي او نوموړې ځمکې محاسبه به په 10,000 باندې محاسبه کېږي. ولې؟ ځکه چې ښي لوري ته واقع رقم د ارزښت وړ رقم، یعنې ارزښت لري خو کم ارزښت لري. یا مثلا احتمال لري چې داسې یو عدد دې واقع شي تاسو وګورئ 10,008 متره مربع. دغه محاسبې هم غټې محاسبې دي او داسې ځمکې شته چې په هغه کې دغه 8 متره مربع ډېر زیات ورته ارزښت ورنه کړي، یعنې ډېر ارزښت پکې نه لري، ځکه چې ښي لوري ته واقع دي. په هره اندازه چې یو عدد ښي لوري ته واقع وي په همغه اندازه باندې ارزښت کمېدلی شي. څلورمه قاعده یې څنګه بیانولی شو؟ څلورمه قاعده یې داسې بیانوو چې په هره اندازه چې یو عدد کیڼ لوري ته واقع وي، په هره اندازه چې یو عدد کیڼ لوري ته واقع وي د ارزښت تر ټولو زیات ارزښت لري. تاسو وګورئ په دې برخه کې موږ مثال څنګه ورکولی شو؟ په هر اندازه چې په یو عدد کې ګورو چې عدد مو کیڼ لوري ته په څومره اندازه باندې واقع و، په همغه اندازه باندې ارزښت زیات ده. د مثال په ډول باندې 8,920 موږ کولی شو د 8,920 پر ځای باندې 8,900 وکاروو، ځکه د 80 ارزښت د نوموړي عدد کې تر ټولو نسبتا څه ډول ده؟ کم ده. خو بیا نشو کولی د 8,920 پر ځای باندې 920 وکاروو. علت پکې دا ده چې د نوموړي عدد تر ټولو نه ارزښت څنګه ده؟ زیات ده او په محاسبو کې له نظره غورځېدلی نشي. په نوموړو څلورو قاعدو باندې موږ د اهمیت وړ رقمونه پېژندلی شو. اوس مو پام راګرځوو یوه بله مهمه موضوع چې په ریاضیاتو او فزیک کې ډېر زیات استعمالیږي او د 11 صنف په ریاضي کې یو ځانګړې موضوع ده. د دې لپاره چې موږ په محاسبو کې عددونه ډېر زیات کاروو او ډېر کوچنیو یا ډېر لوی عددونو سره کار لرو، نو په همدې اساس د اعدادو په علمي لیکنه باندې لنډ نظر ورکوو. د اعدادو علمي لیکنه عبارت د هغې لیکنې څخه ده چې صحیح برخه یا د لسو د ضرب شوي ضریب برخه له یو څخه ونیسه تر لسو کوچنۍ وي او دویمه برخه یې د لسو په توان باندې لوړ شوی وي. یعنی د اعدادو علمي لیکنه عمومي شکل ای ضرب د لس پر توان دی ان شکل لري. دا یوه ډېره مهمه خبره ده. په دغه برخه کې موږ کولی سو لاندې دوه برخې یوازې په نظر کې ونیسو او په هغې باندې بحث وکوو. یو د ای قیمت ده او بل د ان قیمت ده. لس خو همیشه په یو علمي عدد کې چې لیکل شوی وي لس وي او دا کوم تغییر پکې نه واقع کېږي. نو اوس په دې برخه کې څنګه ویلی شو؟
د ای قیمت دی همیشه راته لوی یا مساوي وي له یو څخه او د ای قیمت دی همیشه بیا کوچنی سي له څو څخه له لسو څخه یعنی هیڅ داسې په علمي عددو کې به هیڅ داسې عدد وجود ونه لري چې نوموړی عدد د لسو څخه لوی وي که چېرته لیکل شوی وي او د لسو ضریب لیکل شوی وي نو بیا ویلی شو چې نوموړی عدد په علمي ډول باندې لیکل شوی نه ده د دې لپاره څنګه کولی شو چې په نوموړو مفهوم باندې وپوهېږو دویمه برخه یې د ان برخه ده یعنې د ان توان د لسو توان ده چې نوموړی توان موږ څنګه محاسبه کولی شو د توان په برخه کې بیا ویلی شو چې د ان توان همیشه باید شامل وي ان باید شامل وي په زاید کې زاید په کوم عدد کې په صفر مثبت و منفي یو مثبت و منفي دوه مثبت و منفي دوه او مثبت و منفي درې او داسې نور معنا دا ده چې د زاید قیمت یا د ان قیمت چې کوم په تام و منفي و مثبت عددونو کې شامل ده کیدای سي مثبت عددونه وي او یا هم منفي عددونه وي خو یوه خبره پکې ډېره زیاته مهمه ده او هغه پکې دا ده چې نوموړی عدد به یو بشپړ عدد وي یو نیمګړی عدد باید نه وي د دې لپاره اوس چې موږ عددونه څنګه په علمي ډول باندې لیکلی سو دوه قاعدې ورته لرو او په نوموړو دواړو قاعدو کې به په لنډ ډول باندې خلاصه کړو اوله قاعده څنګه بیانولی سو اوله قاعده کې که چیرته مو عدد د یو څخه لوی وي نو همیشه یې د ان توان د یو څخه یعنی مثبت عدد که چیرته مو عدد د یو څخه لوی سو همیشه یې د ان توان یو مثبت عدد او د ان توان د پیدا کولو لپاره څنګه لیکلی سو مثلا موږ نه پوښتنه کېږي چې تاسو راته د 4,000 عدد راته په علمي ډول باندې ولیکئ د دې عدد د علمي لیکلو لپاره څنګه کولی شو د دې عدد د علمي لیکلو لپاره همیشه یو رقم به موږ صحیح پرېږدو او نور پاتې بقیه چې هر څومره عدد ول ټول به اشارې کوو ضرب د لس نوموړی عدد بیا لسو ته ضربوو د توان د ترلاسه کولو لپاره هر څومره چې موږ صحیح رقمونه ولرل هغه راخلو د شمیرو او د شمیر څخه یو کموو توان مثبت لیکو یعنی 1 2 3 4 5 رقمونو شمیر ده یو به ورنه کم کو او پاتې رقم به څو سي 4 به پاتې سي نوموړی عدد مو یو په علمي ډول باندې ولیکل او دا هغه عدد د کوم چې د یو څخه مقدار یا قیمت لوړ یا مثلا داسې یو عدد لیکل سوی وي موږ کولی شو نوموړی عدد په علمي ډول باندې ولیکو د نوموړي عدد په علمي ډول باندې یا د لنډ لیکلو لپاره څنګه کولی شو د لنډ لیکلو لپاره یو رقم صحیح پرېږدو 8 اشاریه پاتې رقمونه چې د ټولې اشارې کوو 2 3 4 5 7 ضربوو یو لسو ته خو د توان د ترلاسه کولو لپاره څنګه ویلی شو لکه څنګه چې په قاعده کې بیان کړل د توان د ترلاسه کولو لپاره به یوازې صحیح رقمونه وحسابو صحیح رقمونو شمیر د موږ تاسو 4 ده یو به وررقم کړو او توان به یې څومره پاتې سي 3 به پاتې سي نو نوموړی عدد چې موږ تاسو 8,950 درلوده په علمي ډول باندې د هغې قیمت 8.3 ضرب د لس پر توان دی 3 دا مو هغه اوله قاعده ولا کوم چې مو د توان قیمت همیشه مساوي دي مثبت عددونو سره اوس څنګه کولی شو د هغه عددونو لپاره یوه قاعده بیان کړو کوم چې قیمت د یو څخه کوچنی که چېرته قیمت د یو څخه کوچنی سو بیا څنګه کولی شو په علمي ډول باندې ولیکو د دې لپاره څنګه کولی شو مثلا 0.000 نوموړی عدد موږ کولی شو په علمي ډول باندې ولیکو خو مهمه خبره پکې چې مهمه خبره پکې دا ده چې نوموړی عدد مو د یو څخه کوچنی ده او موږ دویمه قاعده ورباندې تطبیق کوو د لیکنې لپاره یې څنګه کولی شو همیشه به یو رقم صحیح پرېږدو پاتې بقیه به یې نوره ټوله اشارې وي لسو ته به یې ضرب کړو خو توان د لسو چې ده همیشه به منفي وي او د ترلاسه کولو لپاره د اشارې او رقم په مابین باندې د صفرونو شمیر به راواخلو یو به ورسره جمع کړو او توان علامه به یې ورته منفي کړو یعنې په دې ډول باندې چې 3.8 ضرب د لس پر توان دي د عدد د رقمونو په مابین باندې چې کوم صفرونه دي او د دوی شمیر ده یو به ورسره جمع کړو 4 به سي او توان به یې منفي سي په دې ډول باندې موږ کولی شو نوموړی عدد په کوم شکل باندې ولیکو په د توان په شکل باندې ولیکو یا په علمي ډول باندې ولیکو او یا له هغې څخه نور داسې مثالونه څنګه کولی شو چې واقعي کړو د دې لپاره مثلا 0 ډېر لوی عددونه پیدا کړي او یا ډېر کوچني عددونه پیدا کړي په علمي ډول باندې د لیکلو لپاره خو موږ کولی شو په اسانه سره یې ولیکو 5 6 9 نوموړی رقم موږ کولی شو په علمي ډول باندې ولیکو د علمي لیکلو لپاره دویمه قاعده ورباندې تطبیق کوو معنا دا ده مخکې له دې چې موږ عدد ته وګورو باید په دې مفهوم باندې پوه شو چې د نوموړي رقم توان مو یو منفي عدد یو رقم صحیح پرېږدو
پنځه اعشاریه پاتې رقمونه شپږ اووه نهه ضرب د لس په توان دي څو رقمونه څو صفرونه دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه صفرونه دي یو به ورسره جمع کړو اته به سي او توان به یې منفي سي دا و د اعدادو لیکل په علمي ډول باندې په لنډ ډول باندې موږ عددونه په همدغه شکل باندې لیکلی شو او تر ډېره حده پورې په علمي محاسبو کې نوموړي عددونه کارول کېږي ځکه په عادي ډول باندې د اعدادو لیکل ډېر زیات وخت نیسي کوشش به همدا وي چې د اعدادو د اوږدو لیکلو څخه مخنیوی وکړو راځو په بله برخه کې د صفرونو قاعدې بیانوو چې د صفرونو قاعدې په دې برخه کې څه شی دي د صفرونو د قاعدې په برخه کې لاندې حالتونه په نظر کې نیسو اول دا ده چې صفر بې ارزښته رقم صفر یو بې ارزښته رقم دویم که چېرته صفر په د نورو ارزښتمنو رقمونو په مابین باندې وکارول شي بیا په خپل ځای باندې ارزښت لري یعنی باید وشمېرل سي لکه د مثال په ډول باندې دوه څلور صفر اته نوموړي ارقامو شمېر په دې برخه کې عبارت د څلورو څخه ده یعنې د ارزښت وړ رقمونه عبارت دي څلورو څخه بل له هغې څخه په درېیمه برخه کې که چېرته د اشارې او رقم په مابین باندې صفرونه موجود وو نوموړي رقمونه هم بې ارزښته بلل کېږي صفر اشارې صفر صفر پنځه اته اووه یعنې د نوموړي عدد د ارزښتمنو رقمونو شمېر عبارت دی درې څخه ده نوموړی رقمونه مو درې ارزښتمن رقمونه لري او په همدې ډول باندې که چېرته یو عدد ښي لوري ته صفرونه ولري بیا دغه صفرونه نظر څخه نسي غورځول کېدلی او په خپل ځای باندې د ارزښت وړ رقمونه بلل کېدلی شي یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده عبارت د رونداف یا تقریبي څخه ده راوند آف یا بندول یا پای ته رسول نوموړې راونډاف عملیه هم ډېره مهمه عملیه ده او تقریبا په څلورګونو عملیو کې چې عبارت د جمع منفي ضرب او تقسیم څخه ده ډېر زیات پکې استعمالیږي د دې لپاره موږ څنګه لومړی د راونډاف عملیه تعریفولی شو د راونډاف عملیه د هغې عملیې څخه عبارت ده چې د یو اشاري رقم معادل عدد ولیکلی شو یا په لنډ ډول باندې د هغې عملیې څخه عبارت ده چې د یو لوی اشاري رقم پر ځای باندې موږ یو کوچنی معادل اشاري رقم ولیکلی شو دا ډول عملیې ډېر وخت کارول کېږي او په نظر کې نیول کېږي د دې لپاره لاندې درې قاعدې په نظر کې نیسو دا چې نوموړې درې قاعدې څنګه بیانوو اول به د راونډاف په ډولونو باندې بحث وکړو راونډاف دوه ډولونه لري یو ډول له هغې څخه راونډ آف ده راونډ او بل روند داون ده روند داپ معنا که چېرته یعنې دا معنا چې نوموړې عملیې څه وخت کارول کېږي او دا عملیې څه وخت کارول کېږي په دې باندې به بحث وکړو اول په قاعدو کې بیانوو اوله قاعده په اوله قاعده کې څنګه ویلی شو که چېرته د یو اشاري رقم د ارزښت وړ رقمونه ښي لوري ته تر ټولو نه ښي لوري ته واقع رقمونه یو دوه درې او یا هم څلور وي نوموړي عددونه راونډاون کېږي نوموړي رقمونه راونډاون کېږي راونډاون په دې معنا باندې چې موږ به د نوموړي رقم څخه صرف نظر کوو او د هغه په تکرار باندې به مخکینی عدد ته کوم عدد نه جمع کوو لکه د مثال په ډول باندې درې اشاریه څلور پنځه اته درې که موږ چېرته د راونډاف عملیه ورباندې ترسره کوو د راونډاف د عملیې ترسره کېدلو په وخت کې د راونډاون عملیه ورباندې ترسره کېږي یعنې نوموړی رقم او اخرنی رقم و چې تر ټولو نه کم ارزښت رقم ده راونډاون کېږي په دې معنا چې نوموړی رقم به موږ د بیا ځل لپاره نه لیکو درې اشاریه څلور پنځه اته نوموړی رقم کوم چې دوه ده تر ټولو کم ارزښته رقم ده او راونډاون په اوله قاعده کې بیان کړه دویمه قاعده څنګه بیانولی شو دویمه قاعده په دویمه قاعده کې که چېرته د ارزښت تر ټولو نه کم ارزښته د رقم د اشاري رقم مو شپږ اووه
8 او 9 نو نوموړي رقمونه کوم ارزښته رقمونو باندې راونډ اپ د عملي ترسره کولو لپاره راونډ اپ ترسره کیږي. راونډ اپ په دې معنی باندې چې نوموړی کوم ارزښته رقم به له نظر څخه وغورځوو او د هغه پر ځای باندې به یو د مخکیني رقم سره جمع. لکه مثلا که چېرته داسې راته لیکل سوي وي چې 3.458 نوموړي باندې خو یوه د راونډاون عملیه ترسره شوې د نوموړي عدد باندې. اوس ورباندې دویمه عملیه ترسره کیږي او دویمه عملیه مو ورباندې د راونډ اپ عملیه ترسره کیږي. د دې لپاره څنګه لیکلی سو؟ راونډ اپ ترسره کیږي او د راونډ اپ د ترسره کېدو لپاره اوس نوموړی رقم موږ څنګه لیکلی سو؟ 3.4 مخکینی رقم ده، خو دا چې د دې ارزښت د نورو دغو رقمونو په نسبت باندې زیات ده نو په تکرار باندې 1 له 5 سره جمع کېږي، یعنې څومره عدد به سي؟ 6 ورسره. مهمه خبره اوس په دې کې دا ده چې د دې دوو قاعدو څخه موږ کولی سو یوه بله قاعده ترلاسه کړو او هغه په دې ډول باندې چې که فکر مو وي 1 2 3 4 عددونه مو ولیکل، په دویمه برخه کې مو 6 7 8 او 9 عددونه ولیکل، یوازې یو عدد پاتې ده، یو رقم پکې پاتې ده کوم چې 5 رقم ده. د دې لپاره یوه بله قاعده بیانوو، درېیمه قاعده دا چې دا څنګه بیانولی سو تاسو ورته وګورئ. که چېرته تر ټولو کم ارزښته رقم په اشاري رقمونو کې 5 وي د دې لپاره 2 حالتونه په نظر کې نیسو. یو حالت پکې دا ده، اولنی حالت پکې دا ده چې که چېرته د 5 څخه مخکینی رقم مو جفت عدد وي نو راونډاون ورباندې ترسره کېږي. او که چېرته دویمه قاعده هم داسې ده که چېرته د 5 څخه مخکینی عدد مو طاق عدد وي بیا ورباندې راونډ اپ ترسره کېږي. معنا په دې ډول باندې چې موږ مثالونه په دې برخه کې داسې واضح کولی سو. 8.455 غواړو چې د راونډ اپ یا راونډاون عملیه ورباندې ترسره کړو نو که وکتل شي اخرنی تر ټولو کم ارزښته رقم مو 5 ده او پر 5 باندې راونډاون عملیه ترسره کېږي. راونډاون کله چې د راونډاون عملیه ورباندې ترسره سوله نو عدد مو پاتې سو 8.456 او که چېرته مو د 5 څخه مخکینی رقم درلودل او د 5 څخه مخکینی رقم مو طاق درلودل بیا ورباندې کوم عملیات ترسره کولی سو 4.5 مثلا دلته ولیکل سوي وي 5 نوموړی عدد راونډ اپ کېږي. بیا دا عدد راونډ اپ کله چې راونډ اپ ترسره شو نو په نتیجه کې بیا عدد ترلاسه سي 8.458 او که چېرته مو په یو کم ارزښته داسې رقم باندې عملیه ترسره کوله چې 5 مو په نظر کې نیولي ول نو که مخکینی له هغې څخه ټول ارزښتور رقمونه واقع ول نو په لحاظه نوموړی عددونه موږ بیا کولی سو راونډ اپ ورباندې ترسره کړو. دا و د تاسو د نن ورځې درس. هیله امید ده چې په پوره ډول باندې به مو استفاده ونه کړې.